مولانا فضل الرحمن وایي په خیبر پښتونخوا کې د 100 زره نوالو تر 40 زره پورې طالبان پیدا شوي او وایي 4-5 میاشتو کې به دننه خیبر پښتونخوا د اسلامي اماراتو د لاس لاندې به راشي او دلته به اسلامي شرعي نظام راشي، دلته به د پنجاب ګوتې کټ شي او دلته به مهربانه د کفر قانون به اخوا شي او قانون محمدي به تر خیر هلته راشي. نو دا خو یو ډېره ښه خبره ده. فضل الرحمن تاسې ولې خفه کېږئ؟ د پاکستان مولیانو ته وایم باید تاسې خوشحاله شئ، ځکه چې که څوک د دغه طالبانو مخالفت کوي، د دې شرعي نظام مخالفت کوي، د پاکستان مولیانو تاسې ته وایم که تاسې بېګاله مړه شئ تاسې به ټول مردار استئ، ځکه چې تاسې بیا د الله قانون نه منئ. ځکه دا خو داسې نه کېږي چې تاسې په کابل کې اسلامي شرعي نظام غواړئ، اسلامي امارات غواړئ او دلته د کفر قانون غواړئ. نو څنګه قانون چې په کابل جان کې د اسلامي امارات راغلي د شرعي نظام دی، همدغه شان موږ په ښکته مقبوضه افغانستان کې غواړو، ځکه لر او بر افغان خاوره چې ده د احمدشاه ابدالي وطن دی، مقبوضه افغانستان دی خیبر پښتونخوا. په یو دي کې به د کفر قانون په بل دي کې به د شرعي نظامي. موږ غواړو چې دواړه د خاورې یو ځای شي او دواړو کې مهربان یو رقم ته شرعي نظام راشي. ګورئ صلیب شته تاسې په ګناه کې اخطار شئ د پاکستان مولیانو، ځکه چې د پاکستان قانون کفري دی، په سود باندې چلیږي او صلیب د سود چې دی د الله او د الله نبي سره جنگ دی. په مکه کې د بېدبي د مافي د خپل مور سره زنا ده، دومره غټه ګناه ده او صلیب شته تاسې په دې کې اخته استئ. نو د دغې نه به خلاص شئ، د قرضو نه به خلاص شئ، دلته به شرعي صفا سوتره قانون محمدي راشي. نو دغه خلکو سره کومک وکړئ، دغه طالبانو سره دغې ته پسونه حلال کړي، وریجې وله پخې کړي، کړیان وله پاخه کړي، کومک ورسره وکړئ چې څومره زر کېږي چې دغلته صاحب مهربانه په ښکته وطن مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې د خیره څه رقم شرعي نظام چې په افغانستان کې راغلی دی همدغه شان دی دلته راشي. د دې مخالفت چې دی دا بالکل د قرآن مخالفت دی، د دې مخالفت چې دی بالکل د پیغمبر علیه السلام مخالفت دی. نو د دې مخالفت مه کوئ، ودرېږئ د خپل ورونو سره چې څنګه انشاءالله موږ په پورته وطن کې کامیاب شو او 48 ملکونه مو شړل، دغې نه هم د خیره دغه یو پنجاب وشړو، دغلته به شرعي نظام یې چې دا پښتانه نور په مسلمانان دي، افغانان دي، پلار په نیکه باندې مسلمانان دي، پرېږدي چې د اسلامي قانون لاندې ژوند تیر کړي، په راحت کې ژوند تیر کړي، د امن د لارې ژوند تیر کړي څنګه چې په افغانستان کې خلک تیروي. نو دا یو خاوره ده او موږ په لر او بر افغان خاوره باندې اسلامي شرعي نظام غواړو. دا هېڅکله نه کېږي چې په یو سر کې د شریعت په بل سر کې د کفر قانون چلیږي. نو د پاکستان په مولیانو موږ غږ کوو چې بالکل دې سره یو ځای شي، د حقاني مدرسې ټول راپاڅېږئ او دا خلک تشویق کوي چې څومره زر کېږي چې سبا له کېږي چې بېګاله د خیره دا د پاکستان د پنجاب ټغر ورته غونډ کې پاټک باندې ورواړئ او دلته خیر مهربانه لر او بر یو افغان، لر او بر یو شریعت زندہ باد. मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही. मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त बाहर नहीं जाना. ये है आप गेट जी, ठीक है. कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी